الله نه ښه امیدونه ساتئ ښه امیدونه د الله نه ساتئ عرش والا زمونږ دا خبرې ګوره اوري او زمونږ دا ځای اینی او څه وایي دغه عرش والا انا عند ظن عبدي بي زما بنده چې په ما سم ګمان کوي دغه شان ورسره چېرته په الله باندې کمزوری ګمان ونه کړي ګوره چېرته دا ونه وایي چې الله پرېښودی یم کنې رښتیا به دې پرېږدي ګورې او چې الله پرېښودي که نه نو داسې څوک نشته چې بیا دې راټینګ کړي چې الله پرېښودي څوک دې نشي راټینګولی او چې الله راټینګ کړي که نه والله که دا ټوله دنیا یو ځای شي څوک دې بیا نشي راچولی نو په خپل رب باندې مضبوط یقین ساتئ بالکل په دې حالاتو کې مه ګبراویږئ بالکل په دې سختو مصیبتونو کې ګډوډ نه شئ زما تاسو ټولو ته اخرنی نصیحت هغه دا دی چې د خپله ورورولي چې هغه ورورولي د اسلام ده دا د یو بل سره قایمه او دایمه لرئ یو بل ته زړونه پاک کوئ یو بل سره بغض او حسد مه کوئ یو بل دپاره د فایدې خبره لټوئ یو بل سره مرسته کوئ یو بل سره لین دین کوئ د یو بل خیرخوا شئ خیرخوا شئ مؤمن د مؤمن ورور دی نه ورسره ظلم کوي نه یې غیبت کوي نه ورسره حسد کوي نه ورسره بغض کوي نه یې وجني نه یې مال خوري په حرامه نه د هغه د زنانو بېعزتي کوي نه د هغه د خور بېعزتي کوي نه د هغه د مور بېعزتي کوي نه د هغه د کور بېعزتي کوي داسې یو ښکلی ماحول جوړ کوي که هغه ماحول جوړ کړي کوم ماحول چې موږ ته قرآن او حدیث ښوولی کوي به داسې که نه په دې سره به زه دا بیان مجبورن اختتام ته رسوم ځکه چې توحیدي صاحب ماشاءالله بیان داسې ټیم کې ایښودی چې زمونځ به پکې راشي ده ته به وایي چې مونځه ټیم